grapes grapes انګور melon melon خربوزه یا خټکی watermelon watermelon هندوانه plum plum الوچه pear pear ناک cherry cherry ګلاس که cherries سي بیا ګلاسونه fig fig انځر kiwi 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 asta په سکرین کاری دیتا kiwi ویل کی kiwi 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 pineapple 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 ananas banana banana kila mango 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 peach peach شفتالو tangerine 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 malta apricot apricot زردالو یا مندته lemon 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 لیمو apple apple مڼه او ځینې خلک یې اپل تلفظ کوي اپل هم صحیح ده او اپل هم صحیح ده اپل مڼه orange 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 مڼه نارنج د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ډېره ساده پښتو ژبه کې په کم وخت کې زده کړئ نو لطفا زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي دغه کورس په ځانګړي ډول د هغو افغانانو وروڼو لپاره جوړ شوی څوک چې د افغانستان نه بیرون په نورو هیوادو کې ژوند کوي او د انګلیسي ژبې سره مشکل لري تر بیا چې زه حاضرېږم تر بیا مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.